بدستای سفید رنگ خیمه چرا سوی من میبینی بکینه. د نکریزو په اړه معلومات لرئ؟ نکریزې څنګه جوړیږي؟ په کومو ورځو کې زیاتې کارول کیږي؟ د نکریزو او بنګړیو په تړاو دا ټول معلومات د مالان میډیا په دې راپور کې. دعایت میکنم پیش خدا جان عزیزت داغ هجران نبینه. نکریزې او بنګړي اوس هم د پخوا په شان دود دي. د هیوادونو په ټولو مارکیټونو کې نکریزې شته او زیات اخیستونکي لري. دا ځکه چې د نکریزو کارول د ډیر پخوا څخه په هیواد کې دود دي او خلک یې کاروي. د نکریزو څخه نه یوازې دا چې په ودونو او ښادیو کې کار اخیستل کیږي بلکې په عامه ژوند کې یې هم خلک زیات کاروي. نکریزې په لاسونو، پښو او ویښتانو ږدي. د نکریزو میلې کوي نو له همدې امله د هیواد په بازارونو کې نکریزې شته. څوک یې کاروبار ترسره کوي، څوک یې د ځاني استعمال لپاره د بازار رانیسي او څوک یې بیا په ودونو او ښادیو کې د دې په خاطر چې خلکو ته یې په ډالیو کې ورکړي اخلي. اگه شاهزاده باشه خوارزاره. نکریزې نه یوازې دا چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې په محدوده بڼه کارول کیږي بلکې په نور نړۍ کې په ځانګړې توګه په مراکش، هندوستان، مدیترانه، منځني ختیځ، سویلي چین، افریقا او سویل ختیځ آسیا په شمول 80 هیوادونو کې کارول کیږي او د صنعت یوه برخه یې تشکیل کړې ده. د نکریزو د کرلو او حاصل ټولولو وروسته نکریزې د خاصو او ځانګړو ماشینونو په وسیله ټکول کیږي چې بیا یې دغه پوډر د تیلو او اوبو سره یوځای کېدو وروسته د ماشینونو په وسیله په فابریکه کې اغږل کیږي او په مخصوص پاکټونو کې بندیږي. مسافری عجب دلگیر و زار است اگر شاهزاده باشه خوار و زاره. اگر شاهزاده باشه خوار و زاره. هزارات دوشک و قالینچه باشه بزیر پایکاش مانده خاره. د نکریزو پوډر د فابریکو او ماشین آلاتو په وسیله د نکریزو تیار شوي پوډر او یا هم فابریکو ته لوړې نکریزې وړل کیږي چې هلته یې له ټکولو وروسته مارکیټ، مشتریانو او په بېلابېلو هیوادونو کې د خلکو اقتصادي وضعیت او کلتور ته په پام کې نیولو سره پیک کیږي او بیا دغه پیکونه تر اخیستلو وروسته خلک د اوبو او تیلو سره لمدوي او کاروي. د نکریزو رنګونه په همدې توګه که موږ د نکریزو په اړه خپلو خبرو او څېړنو ته دوام ورکړو د نکریزو کارولو ځایونه ډیر زیات دي او بېلابېل شکلونه او بڼې لري چې د نړۍ د صنعت یوه پراخه برخه یې تشکیل کړې ده. نه دا چې نکریزو څخه د نکریزو هغه ډولونه او بڼې لاسته راځي چې د لاسونو او ویښتانو د رنګونو او غوړولو لپاره کارول کیږي بلکې د رنګونو په لاسته راوړلو کې هم ورڅخه ګټه پورته کیږي. د نکریزو څخه د ځینو کیمیاوي توکو سره په ترکیبي بڼه د ویښتانو د رنګولو بېلابېل رنګونه لاسته راځي چې نن سبا دغه رنګونه په ټوله نړۍ کې د کارولو وړ دي. نه یوازې دا چې له دې رنګونو هغه خلک ګټه پورته کوي چې ویښتان یې سپین شوي وي بلکې ځوانان او نجونې هم له دې رنګونو ګټه اخلي. دغه رنګونه ځوانان او پیغلې په دې خاطر چې خپلو ویښتانو ته ښایسته او ښکلي رنګونه ورکړي ورڅخه ګټه پورته کوي. خو یوه خبره اړینه بولم چې په نړۍ کې څومره د سینګار توکي، هټۍ او سټورونه شته د دې رنګونو بېلابېل ډولونه او نمونې به پکې وي او له دې لارې د نړۍ په سوداګرۍ کې هره ورځ په میلیونونه ډالر ښکته او پورته کیږي. جينا كتم بالوهينة خلق دار خوانا قوادر غلي
بنګړي او نکریزې د افغان ښځو د سینګار مهم توکي او د کلتور یوه پخوانۍ برخه ده چې له پیړیو په خوښیو او اخترونو کې کارول کیږي. ځینې ښځې په دې باور دي چې که کومو نجونو بنګړي او نکریزې نه خوښولې نو د دوی په باور دوی په ژوند نه دي مینې. اوس ځینې نجونې وایي چې په افغاني ټولنه اوس بنګړي او نکریزې د پخوا په ډول ډېر نه کاري چې یو شمېر پخواني دودونه په ځانګړې توګه چې د نجونو د سینګار برخه وه اوس په دې وروستیو کې د بېلابېلو لاملونو له امله ډېر کمرنګه شوي دي. د نکریزو اړوند ټپې په همدې تړاو یو شمېر لیکوالان او شاعران وایي ممتاز اورکزی بیا د نکریزو په تړاو وایي یا به د ورغوی ښکلوم تمامه شپه یا خو اترنګ راته په جام کې واچوه. جلال امرخیل په یو بیت کې د نکریزو یادونه کوي. زما په سرو وینو برنګ شي ستا د لاس نکریزې کټ در ټول کړه د رڼا د لګېدو وخت شو. مصطفی سالکي د یار د قدمونو لاندې د اوښکو په زور راشنه کوي. شنې به د نکریزې په هر پل اوسي اوښکې بارانونه شکر ښه وشول. بنګړي مې ستا له لاسه مات شول که غیرتي یې راته ډک کړه مړوندونه. ته د اختر په سهار راشه زه به در ووځم تورې سترګې سره لاسونه. نکریزې د افغانستان په ګډون د اسیا په نورو هیوادونو کې د خوښیو شپو او ورځو او رواجونو پر وخت په لاسونو او پښو ایښودل کیږي. نجونې له نکریزو سره زیاته مینه لري او ډیری وخت د خوښۍ د مراسمو پر مهال نکریزې استعمالوي. نکریزې نه یوازې دا چې نجونې استعمالوي بلکې هلکان یې هم کله کله د خوښۍ په مراسمو کې کاروي. نکریزې له روغتیایي اړخه څومره ګټې لري؟ ځینې ډاکټران وایي نکریزې نه یوازې دا چې باید د خوښۍ لپاره وکارول شي بلکې روغتیایي ګټې هم زیاتې لري. د دوی په وینا که په نکریزو باندې سمه څېړنه وشي نو د ورځني ژوند د ډېرو ناروغیو دوا ده. د ډاکټرانو په وینا د پوستکي د زیاتو ناروغیو لپاره هم ډېرې ګټورې دي او بل دا چې په زیاتو درملو کې هم له نکریزو استفاده کیږي. د طبیعي کارپوهانو څېړنه ښیي چې د نکریزو یو ښه والی دا دی چې خوب راوړي. د هغوی په وینا که د نکریزې زیات ګل یا پاڼه په بالښت کې کیښودل شي نو انسان کولی شي په اسانۍ ویده شي. نو له همدې معلومیږي چې نکریزې د ډول یا سینګار ترڅنګ روغتیایي ګټې هم لري.